ډېر کاروباریان داسې دي چې کاروبار یې شروع کړی، د خپل کاروبار د پرمختګ توقع امید لري. کمه سرمایه ګزاري چې یې کړې ده، د هغو د ګټې د زیاتېدو تمه او توقع لري. د دې هیله لري چې د خپلو مشتریانو سره ښې اړیکې ولري، د مشتریانو سره اوږدمهالې اړیکې وپالي. خو په دې دی د اوسه هم نه پوهېږي چې دی باید د کوم میتود څخه استفاده وکړي، باید د سیلز څخه استفاده وکړي که د مارکیټینګ څخه. او بیا د دغو دواړو میتودونو ترمنځ توپیر څه شی دی. نو د دې توپیرونو د پوهېدو لپاره راځو په دې ویډیو کې د بازار موندنې او خرڅلاو مارکیټینګ اینډ سیلز پر تفاوتونو او توپیرونو باندې خبرې کوو. دلته یو څو نکتې موږ په نظر کې نیسو. د هغو نکتو د دغو مقیاسونو پر اساس راځو مارکیټینګ د سیلز سره یا بازار موندنه د خرڅلاو سره موږ مقایسه کوو. هغو کې لومړی شی چې دی راځو دی تعریف کوو. د تعریف په اساس مقایسه کوو چې مارکیټینګ چې ډول کېږي او دغه څخه وروسته سیلز یا خرڅلاو چې دا بیا چې ډول کېږي. نو بازار موندنه چې ده دا په خپله که چېرې په لنډ ډول موږ تعریف کوو، موږ ویلی شو چې بازار موندنه د مشتري په اړتیاو باندې ځان داسې پوه کول چې کله د یاد اړتیاو د رفع کولو دپاره کاروبارونه تولید وړاندې کوي، تولید باید خپل ځان خپله خرڅ کړي. دا چې موږ وایو چې تولید باید ځان خپله خرڅ کړي، د جنس هدف کې شي. هدف دا دی چې تولید چې موږ کوو موږ باید ریسرچ وکړو مارکیټینګ پر اساس باندې چې مشتریان کوم تولید ته ضرورت لري، کوم اجناس خدمات مشتریان غواړي. وروسته د دوی د نظرونو په نظر کې نیولو سره باید موږ خپل خدمات او اجناس تولید کړو، دوی ته یې راکړو. کله چې دوی خبرېږي، مشتریان خبرېږي چې د دوی غوښتنې مطابق تولید چې دی رایې شوی دی، تولید شوی دی، وروسته عرضه کېږي، دوی په خپله راځي تولید رانیسي. نو بازار موندنه کې موږ لنډ داسې ویلی چې بازار موندنه د مشتري د ضرورتونو درک کول، په ضرورتونو یې پوهېدل او وروسته په ګټوره توګه د یاد ضرورتونو پوره کولو ته ویل کېږي. لومړی راځو د مشتریانو ضرورتونو مشخصول، وروسته په ګټوره توګه د یادو ضرورتونو د پوره کولو کوشش کوو. دې ته موږ بازار موندنه وایو. خرڅلاو چې دی، خرڅلاو یې په خپله په مشخص ټاکلي وخت کې په مشتریانو باندې د اجناسو خدمات په خرڅولو پروسه ده. یعنې تولید په دې ځای کې سوی دی، اوس کاروبارونه غواړي چې دا تولید چې مشتریان یې خرڅ کړي. د خرڅولو لپاره چې د کومو تخنیکونو څخه استفاده کوي، دې ټول ته موږ سیلز وایو. سیلز موږ څنګه تعریفولی شو؟ لاندې سیلز موږ داسې تعریفولی شو چې خپله خرڅلاو د پیسو په بدل کې، د پیسو په عوض کې پر مشتریانو باندې د اجناسو یا خدمات خرڅول ته ویل کېږي. لومړی توپیر په دغه سو چې په خپله بازار موندنه کې موږ راولاړېږو. لومړی د مشتریانو په ضرورتونو، د دوی په غوښتنو باندې ځان پوه کوو. د هغه څخه وروسته کوشش کوو چې د یو ضرورتونو د پوره کولو دپاره داسې تولیدات مشتریانو ته عرضه کړو چې هغه د دوی توقعاتو څخه لوړ وي، یعنې های ویلیو پروډکټ په دوی ته هغه اساس وي. خو په سیلز کې چې دی اجناس خدمات چې مخکې له اماده شوي دي، یوازې غواړي چې په مشتریانو یې خرڅ کړي. نو هم اوس دې نکتې ته راځو چې په مارکیټینګ کې په شي باندې ډېر تاکید کېږي او په سیلز کې. په مارکیټینګ کې په خپله لکه چې په تعریف کې موږ مشتریانو د ضرورتونو او غوښتنو په پوره کولو باندې ډېر تاکید کېږي چې مشتریان کوم ضرورتونه لري او د یو ضرورتونو د پوره کېدو دپاره اجناس باید په کوم ډول تولید شي، په کومه کوانټټي باندې تولید شي، په کومه کوالټي باندې تولید شي، په کوم پرایس باندې دوی ته عرضه شي. فوکل پوینټ په مارکیټینګ کې چې دی په خپله مشتریانو ضرورتونو او غوښتنو پوره کول دي. خو که چېرې بیا سیلز ته راسو، سیلز په صورت عموم کې د خرڅوونکو ضرورتونو باندې تمرکز کوي چې څنګه کولی شو چې په خپله د خرڅوونکو ضرورتونه پوره کړو. د خرڅوونکو ضرورت به چې شي، لومړی ضرورت پیدا کېدای شي چې هغه اساسي ضرورت او غوښتنه ده د هر کاروبار او د هر تولیدونکي چې ګټه وکړي. هر کاروبار شروع کېږي، هر تولیدونکی چې یو جنس تولیدوي په دې هدف تولید نه شي هغه څخه ګټه وکړي. نو د دې لومړی هدف خو دا دی چې ګټه ترلاسه کړي. دوم هدف پیدا هم کېدای شي چې خپل کوم تولید اجناس خدمات چې دوی تولید کړي چې هغه ژر وباسي، د بازار ته عرضه کړي او ژر یې خرڅ کړي، ځان څخه خلاص کړي. په سیلز کې په خرڅلاو کې ټوله توجه دې ته کېږي چې د خرڅوونکو د تولیدوونکو د ضرورتونو غوښتنې څنګه پوره کېدلی شي. مشتریان ډېر په نظر کې نه نیول کېږي. تولید چې دی سوی دی، تولید چې دی په غریبونکو یا مشتریانو باندې باید خرڅ کړي تر څو تولیدونکي ګټه ترلاسه کړي، داسې تولید څخه ځان خلاص کړي. تمرکز دی چې په مارکیټینګ کې موږ د مارکیټ پر اړتیاو باندې تمرکز کوو، په خرڅلاو کې د کمپنۍ پر اړتیاو باندې تمرکز کېږي. مارکیټ اړتیاوې هماغه شی دی چې مشتریان چې غواړي، مشتریان چې ضرورت لري، مشتریان اوسنۍ غوښتنې څه دي،
په راتلونکي کې د مشتریانو کوم اجناسو ضرورتونه پیدا کېږي او بیا د اجناسو چې څنګه ورته عرضه کېدای شي. خرڅلاو کې چې د کمپنۍ په ټولو اړتیاو او ضرورتونو باندې تمرکز کېږي. کمپنۍ چې د تولید کړی تولید چې د ګدام کې د پروت نه وځي څنګه باید خرڅ شي. اعلانات څخه باید استفاده وشي. تخفیفونه باید وړاندې شي او یا که خاص وړاندیزونه باید ورکول شي. نو دا ټول هغه لارې دي چې د کمپنۍ پر اړتیاو باندې تمرکز کوو، کوښښ کوو چې د کمپنۍ اهداف ترلاسه شي. او د هغه څخه وروسته سکوپ ته راځو. د سکوپ که چیرې موږ سره مقایسه کړو د مارکیټینګ او سیلز سکوپ، د مارکیټینګ سکوپ ډېر پراخه دی نسبت و سیلز ته. ځکه په مارکیټینګ کې اول تولید نه کېږي، په مارکیټینګ کې لومړی څېړنه کېږي، د مشتریانو ضرورتونه غوښتنو د معلومولو هڅه کېږي. د هغه څخه وروسته د یادو ضرورتونو په نظر کې نیولو سره تولید کېږي. کله چې تولید ترسره شي د هغه څخه وروسته بیا اعلانات کېږي، تبلیغات کېږي، څو مشتریان خپل تولید باندې خبر کړي. تولید د مشتریانو پورې رسول کېږي او بیا د خرڅلاو څخه وروسته خدمات هم دې ته عرضه کېږي. دا ټول په مارکیټینګ کې شامل دي. خو که چیرې بیا خرڅلاو ته راسو په سیلز کې یوازې د تولید خرڅول شامل دي. تولید پروت دی، خرڅ یې کړه، پیسې ترلاسه کړه، د مشتري څخه ځان بېغمه کړه. که مشتري د یا تولید څخه خوشحاله کېږي که نه خوشحاله کېږي، که د مشتري د رضایت سبب کېږي که نه کېږي، دا مشکل دی، زموږ کار نه دی ورسره. نو دغه توپیر وروسته چې موږ وایو سکوپ چې دی مارکیټینګ سکوپ پراخه دی، د سیلز سکوپ ډېر لنډ دی. اړیکې ته که چیرې راسو چې د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د دغو موخو ته د رسېدو لپاره د کومې طریقې څخه استفاده کوي. نو په مارکیټینګ کې چې د کومې طریقې څخه استفاده کېږي هغه ته موږ انټیګریټډ اپروچ وایو، یعنې یو مدغمه طریقه. مدغم څخه هدف چې دی یا د انټیګریټډ اپروچ موږ وایو د جسم هدف چې انټیګریټډ اپروچ سره هدف دا دی چې کاروبارونه چې د خپلو تولیداتو د خرڅولو لپاره د ګټې د ترلاسه کولو لپاره د مشتریانو د رضایت لپاره چې کومې کړنې دوی ترسره کوي، هغه که چیرې اډورټایزمنټ وي، هغه که چیرې ډسکاونټ وي، هغه که چیرې د دوی د خرڅوونکو نظرونه وي، دا ټول باید یو واحد نظر، یو واحد ایمیج تر مشتریانو پورې ورسوي. یعنې که چیرې د کاروبار چې دی په کیفیت باندې تمرکز کوي، د اعلانات هم باید ټول پر کیفیت باندې متمرکز وي، د سیلزمینز چې هغه باید ټول پر کیفیت باندې متمرکز وي. د نمایندګۍ هر څه چې دوی لري د خپل تولیداتو خرڅولو لپاره چې د هرې لارې د هر چینل څخه استفاده کوي، هغه ټول باید پر کیفیت باندې تمرکز وکړي. خو بل طرف ته که چیرې بیا سیلز ته راسو، په سیلز کې د فریګمنټډ اپروچ څخه استفاده کېږي. فریګمنټډ اپروچ څخه مطلب چې فریګمنټډ اپروچ څخه هدف دا هغه دی چې خپل تولیدات خرڅول، که هغه په رښتیا باندې خرڅېږي، که په درواغ ویلو باندې خرڅېږي، که په قسم اخیستلو سره خرڅېږي، تاسې ما خپل اجناس خدمات خرڅ کړئ. زموږ کار د اجناسو او خدماتو د خرڅولو سره دی، چې هر کوم خرڅېږي موږ باید خرڅ کړو. دې ته موږ وایو فریګمنټډ اپروچ وایو. د هغه څخه وروسته چې راسو بل د مقایسې اساس معیار چې ډېر هغه ستراتیژي ده. په مارکیټینګ کې د پول ستراتیژي څخه استفاده کېږي او په سیلز کې بیا د پوش ستراتیژي څخه استفاده کېږي. اوس پول ستراتیژي چې وایي، پول ستراتیژي ته ویل کېږي چې موږ خپل تولیدات داسې په لوړ کیفیت، په لوړ ارزښت باندې باید ارایه کړو چې مشتریان پخپله راشي زموږ تولیدات زموږ څخه وغواړي. که چیرې نه وي تولید شوی، مشتریان باید موږ ته راشي، موږ څخه غوښتنه وکړي چې تاسو فلاني تولید وکړئ، اوس موجود دی که نه دی موجود. نو دې ته پول ستراتیژي وایي. پول ستراتیژي په دې معنا چې مشتریان پخپله موږ ته راشي، مشتریان موږ خپل ځان ته خپل تولیدات ته راکاږ کړو چې دوی پخپله راشي زموږ څخه زموږ تولیدات غوښتنه وکړي. پوش ستراتیژي به چې ته وایي، پوش ستراتیژي به دې ته ویل کېږي چې موږ خپل تولیدات مشتریانو پورې وټېله وهو، ځان ورڅخه خلاصوو، زموږ سره به اتلې کوښښ کوو چې هر کم چې ځان ورڅخه خلاص کړو، مشتري پورې ورسوو. دې ته بیا پوش ستراتیژي وایي. ټکنیکو ته که چیرې راسو، مارکیټینګ چې د کوم ټکنیک څخه استفاده کېږي هغه تر ډېره ځایه پورې د مشتریانو پر اړیکې باندې تمرکز کېږي. یعنې کسټمر ریلیشنشپ منیجمنټ چې دی په مارکیټینګ کې ډېر مهم دی. په مارکیټینګ کوښښ کېږي چې د مشتریانو د غوښتنو مطابق د تولیدات وړاندې شي، په مرور زمان سره د مشتریانو د نظرونو په اخیستلو سره په یا تولیداتو کې پرمختیا او اصلاحات رامنځته شي. نوي تولیدات چې وړاندې کېږي هغه ټول باید د مشتریانو د غوښتنې پر اساس وړاندې شي. دا ټول چې دی په خپله د مارکیټینګ ټکنیکونه دي، یعنې ټول هدف چې دی یو شی دی چې هغه د مشتری سره د اړیکو رامنځته کولو ساتل دي.
یا د اړیکو د ساتلو لپاره دغه ټولې لارې کېدای شي چې مشتري زموږ سره پاتې شي، زموږ سره ښې اړیکې ولري. سیلز ته که چیرې راسو، سیلز چې موږ ول هدف مو یوازې د دې سره دی چې زموږ سره چې کوم تولید موجود دی هغه خرڅ کړو. د هغه لپاره کېدای شي موږ پرایس پروموشن ولرو، یعنې د قیمتونو تبلیغات، قیمتونه راکښته کړه، په زرهاوو کې 1 افغانۍ، په لکهاوو کې 1000 راکمې کړه. د مشتریانو د غولولو لپاره د دې قیمت ګذارۍ څخه استفاده وشي. تخفیفونه دا تخفیفونه ډېر شوي چې کله چې باید اجناس که چیرې رانیسي یو ورسره موت کېږي، یا پلانکه شي که رانیسي بل شي ورسره پرېږدي موت دی. د تخفیفو تخنیکونو څخه کېدای شي استفاده وشي، او یا کېدای شي د هغه تخنیکونو څخه چې اوس په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ، د جمعې په ورځ د یادو ټکنیکونو څخه استفاده کوي، کېدای شي استفاده ورڅخه وشي چې هغه ته د سپیشل افر یا خاص وړاندیزونه وایي چې نن جمعې ورځ ده، زموږ د پلانکي اجناسو یا توکو په قیمتونو کې 2% تخفیف شته. نو دا خاص وړاندیزونو څخه هم کېدای شي څخه استفاده وشي. د هغه څخه وروسته راځو بل نقطه چې موږ غواړو چې د هغه په اساس باندې مارکیټینګ مسایل چې له بل سره مقایسه کړو، هغه خپله د تمرکز مارکیټونه دي یا فوکس چې دوی په کوم مارکیټ باندې کوي چې په اساس مقایسه کولی شو. په مارکیټینګ کې تر ډېره حده پورې تمرکز یوازې په ټارګېټ مارکیټ باندې کېږي. هغه مارکیټ چې کاروبارونه د خپلو فعالیتونو لپاره، د خپلو اجناسو د ارائه کولو لپاره نظر کې نیولي مخکې تعیین کړي، پر هغو باندې تمرکز کوي، کوښښ کوي چې هغو ته خپل اجناس او خدمات ارائه کړي. د هغو مارکیټ د همدغه ټارګېټ یا مطلوب یا هدف مارکیټ د مشتریانو په غوښتنو باندې ځان پوه کړي او د هغو د غوښتنو سره سم خپل تولیدات ارائه کړي. او په سیلز کې چې دی په ټوله مارکیټ باندې، انټایر مارکیټ باندې چې تمرکز کوي. ټوله مارکیټ موږ لرو، تولیدات پراته دي، غواړو چې تولیدات څخه ځان خلاص کړو. نو نه موسم ته ګورو، نه د مشتریانو سن و سال ته ګورو، د هغو ذوق علاقې ته ګورو. کوښښ کوو چې که چیرې په خطا ایستلو وي یا راجلبولو وي، هرې لارې څخه په استفادې سره چې کېدای شي خپل تولیدات په دې باندې خرڅ کړو. د مارکیټ پر اساس چې موږ د مارکیټینګ او سیلز مقایسه کوو، موږ داسې ویلی شو چې په خپله په مارکیټینګ کې موږ په ټارګېټ مارکیټ باندې تمرکز کوو، یا په صورت عمومي په ټارګېټ مارکیټ باندې تمرکز کېږي. په سیلز کې بیا پر انټایر مارکیټ باندې فوکس کېږي. د هغه څخه وروسته هدف ته که چیرې راسو، اخري نقطه چې ده چې دا دوه فعالیتونه که چیرې موږ په سیلز کې کوو، د سیلز لپاره چې کوم فعالیتونه ترسره کېږي یا د مارکیټینګ لپاره ترسره کېږي، دې ټولو څخه د کاروبار هدف چې دی، همدغه خبره ده چې د کاروبار هدف چې دی ګټه ترلاسه کول دي. خو دا د ګټې د ترلاسه کولو تخنیک لاره چې په مارکیټینګ کې یو ډول ده، په سیلز کې بله کم ده. په مارکیټینګ کې د مشتریانو د رضایت او د مارکیټ شیر د زیاتولو هڅه کېږي، تر څو د مشتریانو د رضایت او مارکیټ شیر په زیاتولو سره خپله ګټه زیاته شي. د مشتریانو رضایت که چیرې رامنځته کېږي، مشتریان که چیرې زموږ تولیدات څخه راضي کېږي، دا دې باعث کېږي چې مشتري بیا راشي، زموږ تولید چې زموږ څخه یې رانیسي، خپله یې رانیسي، خپل قریبان، شناخته هر څوک چې هغو ته زموږ تولید صفت کوي، ستاینه کوي، هغو دې هم هڅوي چې راشي زموږ تولید رانیسي. نو دا په خپله چې د مشتریانو سټیسفیکشن یا رضایت دی چې د دې باعث کېږي چې زموږ خرڅلاو زیات شي. خرڅلاو چې مو زیات شي، مارکیټ شیر مو سره زیاتېږي. د مارکیټ شیر او د مشتري د رضایت په زیاتېدو سره خپله زموږ سیلز هم زیاتېږي، ګټه هم زیاتېږي. خو که چیرې بیا سیلز ته راسو، په سیلز کې یوازینۍ هڅه دا کېږي چې خرڅلاو زیات شي، سیلز والیوم زیات کړي. د سیلز والیوم په زیاتولو سره ګټه زیاتېږي. نو دا د دې ترمنځ یو مهم توپیر